ګناه نه هیڅوک نه دی خالی عزتمند خو چاله چې الله عقل ورکړي هغه الله زر یادوي، هغه الله زر راضي کوي، هغه الله ته جاړي، هغه الله ته فریاد کوي، هغه خپل ملامتیا مني، تقصیر مني. زه ګناهګار یم، اسمان نه دی ګناهګار، ځمکه نه ده ګناهګاره، دا ونې نه دي ګناهګارانې، دا میږان نه دي ګناهګاران، دا مرغان نه دي ګناهګاران، دا میان نه دي ګناهګاران، دا ماشومان نه دي ګناهګاران. زه ګناهګار یم. یا الله تا ته مې توبه ده، یا الله تا ته درګرځم، یا الله زما غیر ستانه بل څوک شته نه دی. لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. یا الله نه مې زیاده پناهي شته، نه مې زیاده خلاصي شته غیر ستانه. یا الله دا عقل من انسان، بعقل انسان سره د رجونه، سره د فرایضونه، سره د قرآن خوانینا دا جهنم ته رواني. د رب العالمین ته متوجه کیږي، د الله ته فریاد نه کوي، د الله ته توبه نه وباسي، د استغفار نه مني، د خپل ګناه ته ګناه نه وایي، د د وجه نه ټول خلک په عذاب دي. دا نه وایي خپل ګناه ته ګناه. نو که دی میش په میش عمره کوي که نه، او میش په میش باندې کرور ډالر چې دا د الله په نامه ورکوي، دا به سره د دین عذاب ته شي. ای عزتمندو الله سره زمونږ او ستاسو څه غواړي؟ هغه عجز دی. الله ما او تا نه عاجزي غواړي. الله ما او تا ته وایي سر راته ټیټ کا، اسلام دې ته وایي ما ته سر ټیټ کا. الاسلام هو الاستسلام، ځان تابع کما ته وایي. موږ په څه باندې اخته سو؟ دا کوم دین موږ رانیولی دی؟ صرف د نامه دپاره موږ دین رانیولی دی. ټول یو استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. عزتمندو موږ د الله بندګان یو، موږ ته نشو خلاصېدلی. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسانانو، پیرانو، اے سرکشو، اے متمردینو، اے بد اخلاق خلق، اے بد عمل خلق، اے غافلہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات. دون زما خلاف کې راشد اسمان نخوزه کنه، د زمکه نخوزه کنه، و تخته کنه، تخته دل نشي، وسد نشته ده. الله تعالی نګي، الله ته توبه نه وباسي. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الله مال ته وي چې بندا اے گناہگار، اے مشرک، اے کافر، اے بدعتی، اے فاسق فاجرہ، اے ڈما، اے بے حیا، اے بد عمل، اے غلا، اے رشوت خورا، اے ظالمہ، تا ټول ته وای لا تقنطوا من رحمت الله. الله د رحمت نه منا امید کېږه. ان الله يغفر الذنوب جميعا. الله ټول ګناهونه زده بخي. انه هو الغفور الرحيم. الله تعالی ډیر بخنه پیرزو ده، ډیر رحم دې باندې پیرزو ده. توبه وباسه، ولې توبه نه وباسه؟ دې د وجه نظم عزتمندو هر سړی مکلف دی، هر سړی ځان پیژني، هر سړی خپل ورځ پیژني، خپل شپه پیژني، خپل پیسې پیژني، خپل اخلاق پیژني، خپل کردار پیژني. دا غي په توازن دي د الله تعالی ته توجه، دا غي مطابق دی الله تعالی وګرځي، هغه دې پری دي.